د محرم پر 10 تاریخ باندې چې د عاشورا ورځ ده، په دې کې پر خپل اهل او عیال باندې، پر خپل اولاد او کورنۍ باندې د خوراک او څښاک په شانو کې پراختیا جوړول. دا داسې یو عمل دی چې رب العزال به پر ده باندې دا ټول کال پراخه تیر کړي. حضرت جابر رضی الله عنه وایي: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل، هغه فرمایل: من وسع على نفسه و اهله یوم عاشورا، کم څوک چې د عاشورا په ورځ باندې پر خپل نفس او پر خپل عیال باندې پراختیا جوړه کړي، وسع الله علیه سائر سنته، الله رب العزال به پر ده باندې دا ټول کال په پراختیا او کشادګۍ کې تیر کړي. بیا د دې حدیث راوي حضرت جابر رضی الله عنه وایي: جربناه فوجدناه كذلك. دا داسې یو خبره ده چې موږ تجربه کړې هم ده او همداسې مو بیا موندلې ده، دغسې مو پیدا کړې ده چې که څوک په دې ورځ باندې پراختیا د رزق جوړه کړي، الله رب العزال به دا ټول کال بیا په پراختیا او د رزق په کشادګۍ کې ورباندې تیر کړي. او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هم داسې حدیث نقل کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل: من وسع على عیاله یوم عاشورا، څوک چې پر خپل عیال باندې، کورنۍ باندې پراختیا د عاشورا په ورځ جوړه کړي، لم یزل فی سعة سائر سنته، نو دی به یې همیشه په پراختیا کې دا ټول کال. امام طبرانی رحمه الله په المعجم الکبیر کې دا روایت نقل کړی دی. دا شان ډیر نور آثار د صحابه کرامو څخه هم نقل شوي دي. سعید ابن المسیب رحمه الله روایت کړی چې قال عمر بن الخطاب، عمر ابن خطاب رضی الله عنه وویل: من وسع على اهله یوم عاشورا وسع الله علیه سایر السنه، چې که څوک د عاشورا په ورځ باندې پر خپل اهل باندې پراختیا جوړه کړي، الله به دا ټول کال په پراختیا ورته تیر کړي. الاستذکار کې دا راځي. او د دې روایات الصلان د امام بهقي رحمه الله په شعب الایمان کې لیکلي دي چې دا روایت چې کوم په دې باره کې نقل دي، دا چې یو بل ته ورزم سي اخذت قوه، دا روایت قوت هم پیدا کوي. او بیا فقهاو په دې باندې تصریح هم کړی ده چې دا مجرب عمل دی. د حضرت سعید ابن المسیب رحمه الله شاگرد حضرت یحیی ابن سعید رحمه الله وایي: جربنا ذلك فوجدناه حقا، دا مونږ تجربه کړې ده او دا مو حق پیدا کړی ده. بالکل دغسې ده. او عظیم محدث حضرت سفیان ابن عیینه رحمه الله هم دا وایي: جربنا ذلك فوجدناه كذلك، دا مونږ تجربه کړې ده، همداسې مجربه ثابته شوې ده چې که څوک پراختیا جوړه کړي په خپل اهل او عیال باندې د رزق د خوراک او څښاک په شانو کې په ورځ د عاشورا، الله رب العزال به دا ټول کال په پراختیا او کشادګي ورته تیر کړي.